دا کهانی یو سپیس سټیشن په باره کې ده چې هغې ته ساینسدانان تللي وو او هلته یې څه ریسرچ کوو، خو دغه دوران په هغې باندې څه توپان راغلی او دوی هغه ټول سټیشن په هغه توپان د وجې تباه شو. خو په دې کې بیا هم یو جنۍ بچ شوې وه، نو هغه جنۍ بیا ځان څنګه بچ کو دا به درته په ویډیو په اخر کې پته ولګي. د کهانۍ په شروعات کې موږ ته یو سپیس سټیشن وښودلی شي چې هغې ته ساینسدانان راغلي د هغې د ټیکولو لپاره، او دې چې کوم هیډ و د هغې کولسکي نوم و. کولسکي به اکثر د خپلو ملګرو ته پخوانۍ زړې کیسې کولې چې د هغې د وجې به دغه ملګري اکثر د نه ډېر زیات بور کېدل. سره یو بله ایکسپرټ ډاکټره هم راغلی وه چې د هغې نوم و ډاکټر سټون. د ډاکټر سټون په سپیس کې د کار کولو دا فرست ټایم و، ځکه هغې مخکې چېرته هم په سپیس کې کار نه و کړی. په دې د وجې دلته دې ته کار کولو کې ډېره زیاته پریشاني وه. دوی تقریبا د یوې هفتې نه دلته لګیا او کار یې کو او دې کار لږ بږ ختم شوی و. کولسکي د ډاکټر سټون نه تپوس وکړي چې دلته ستا له ټول نه سیوا څه خوښ وي، نو هغه ورته وویل چې خاموشي. سپیس کې اصل کې ګریویټي او هوا نه وي چې د هغې د وجې هلته بالکل ساوند نه وي او مکمل خاموشي وي. دوی خپل کار لږ بږ ختم کړی وي چې دغه دوران دې ته یو میسج راشي او ورته ووایي چې رشیا خپل سپیس سټیشن تباه کړی دی چې د هغې د وجې په سپیس کې ډېره زیاته ملبه خوره شوې ده او دغه ملبه اوس په تیزۍ کې ستا او سیټ ته راروانه ده. ټول کسان د هغه ځای نه د ووتو کوشش کوي او روان کېدو ولوي چې دغه دوران هغه ملبه دې سټیشن ته راورسي او دې ټول سټیشن پې تباه شي. او ډاکټر سټون هم چې رقم راډ په ذریعه باندې د سټیشن سره یو ځای و، هغه راډ هم مات شو او ډېر په تیزۍ سره په سپیس کې تاویدل شروع شو. کولسکي د ډاکټر سټون ته وویل چې د راډ نه ځان جدا کړه، یعنې همیشه لپاره په سپیس کې دغه شان تاویږي او هغه د راډ نه ځان په طریقه باندې جدا کړي او دې رفتار اوس هم ډېر زیات وي او ډېر په تیزۍ سره په سپیس کې اوس تاویږي چې د هغې د وجې دا ویریږي او غټې غټې ساګانې اخیستل شروع کړي چې د هغې د وجې د اکسیجن کم شي او هغه صرف 8% له راشي. ډاکټر سټون ډېر زیات یېرېدلی وي او د هغې په زړه کې دا وي چې دغه زما د زندګۍ د اینډ دی. خو دغه دوران کولسکي هغې ته اواز وکړي او ورته ووایي چې د خپل سوټ لایټونه ولګوه چې ته ماته معلومه شي چې کوم ځای کې یې. خو چې دا څنګه لایټونه ولګوي دغه دوران کولسکي راشي او دا ونیوي. د کولسکي په سوټ کې اصل کې یو کنټرولر لګېدلی و چې د هغې د وجې به د خپل سوټ کنټرول کولی شو او هغه کنټرولر د ډاکټر سټون په سوټ کې نو چې د هغې د وجې دا په سپیس کې تاویدله. کولسکي ډاکټر سټون ته وویل چې خپلې ګړۍ کې 90 منټ سیټ کړه چې په هغې ورته هغه وویل چې ولې، نو د کولسکي ورته وویل چې دا کوم ملبه چې په کم سپیډ روانه وه نو دا په 90 منټ کې ټول اوربټ چکر ولګوي او موږ ته به واپس راورسېږي. نو موږ له په 90 منټ کې پکار دي چې موږ خپل سټیشن ته ځان ورسوو او هلته ځان محفوظ کړو. نو دوی چې کله ټایم سیټ کړي او مخکې روان وي نو دغه دوران دوی مخامخ یو بل ملګری وویني چې په هوا کې را روان وي. نو ډاکټر سټون په زر هغې سره ټکراو شي او هغه مضبوط روونی خو چې دوی ګوري نو په سر کې یو سیخ آر پار اوتی وي او هغه مړ شوی وي. اصل کې دا ملبه د ګولۍ د سپیډ نه سیوا تیز روانه وه چې د هغې مخې له به څه هم راتلل نه به یې تباه کول او دوی بیا خپل سپیس سټیشن ته راورسېږي. خو دوی هلته ویني چې د ملبې د وجې د هر څه تباه شوي وو او دوی چې کوم ملګري وو نو هغې هم په دې کې دننه مړه شوي وو چې د هغې د وجې دوی ډېر زیات مایوسه شي. کولسکي ډاکټر سټون ته ووایي چې په 800 میټر کې یو بل سټیشن دی او موږ له هلته تلل پکار دي او دوی بیا هغه سایډ ته په تیزۍ کې روان شي. خو د کولسکي په سوټ کې اوس تیل هم ختم شوي او ډاکټر سټون سره صرف 1% اکسیجن پاتې شوی و. نو کولسکي اخري یو ټرای ووهي او په تیزۍ سره هغه سټیشن سایډ ته ور روان شي او سټون ته ووایي چې په لاره کې څه هم درځي هغه ونیوه. مسله هله جوړه شي چې دوی کوم په پړي باندې یو ځای و نو هغه پړی هم کټ شي او دوی دواړه د یو بل نه بیل شي. د ډاکټر سټون لاس ته هېڅ څه هم رانه شي خو چې کله دغه سټیشن لرې ځي نو دغه دوران د دې په خپو کې څه پړی ونښلېږي. بیا هغه پړی هم ونیسي چې کوم په ذریعه باندې به دا کولسکي سره کنیکټ وه. دا کولسکي د راښکلو کوشش کوي خو دوی د خپلو نورو هغه پړی واپس ډیله کېدو ولوي. نو کولسکي ورته ووایي چې زما د زندګۍ پروا مه کوه، دلته صرف ستا زندګي اهم ده او ته چې کله دنیا ته لاړ شې نو زما کهاني به ټولو خلکو ته اورې. او بیا چې کوم پړی د هغه سوټ پسې تړلی شوی هغه پړی دی ایله کړي او دی د ډاکټر سټون نه ډېر لرې روان شي. اوس صرف ډاکټر سټون په سپیس کې یوازې پاتې شوه چې دا به اوس خپل ځان بچ کوي او دا هغه کیپسول ته ورننوځي.
دا چې کله راننوځي نو دا خپل هیلمټ وباسي چې د هغې د وجې دې کې لږه ساه راشي او دا بیا لاړ شي او خپل بیس والو سره کنټکټ کولو کوشش کوي، خو دقه دوران د دې په دې سټیشن کې اور ولګي چې د هغې د وجې د وتښتي او سیده لاړ شي هغه کیپسول ته ورته ځان بند کړي، خپل کیپسول د سټیشن نه جدا کړي، خو دقه دوران دا یو جټکه ووهي ځکه چې هغه پړی د دې په دې کیپسول کې هم نښتي او دا ګیر چاپیره د سټیشن نه تاویږي. دا هر ممکن کوشش کوي د هغه ځای د ووتو نه، خو دا نشي ووتی ځکه چې پړی د دې په دې کیپسول کې ښه مضبوط نښتي وو. نو دا ډیسایډ کړي چې زه به بار وځم او دا پړی به ترې کټ کړم، خو چې دا کله بار راوځي او دا پړی کټ کوي نو دقه دوران هغه ملبه راورسي، یعنې نه پیمنټ پوره شو او د ملبې خپل چکر پوره کوم. د دې ملبې دونه سپیډ وي چې د هغې د وجې ټول سټیشن تباه شي. ډاکټر چې کله خپل کیپسول ته واپس ځان راشي او د کیپسول سټارټ کولو کوشش کوي نو دغه دوران دې ته پته وي چې په دې کیپسول کې خو سره تیل نشته چې د هغې د وجې دا ډېره زیاته مایوسه شي او خفه شي. دې ته پته ولګي چې اوس د بچ کېدو هېڅ چانس او لاره نشته دی، نو دا د خپل ځان د وژلو دپاره د دغه کیپسول اکسیجن بند کړي چې دا دغلته ځان مړ کړي، خو چې دا څنګه بېهوشه شي نو دقه دوران دا محسوس کړي چې کوزکي زما خواڅه دی. هغې د ژوند لپاره ډېره زیاته موټیویټ کړي. دا چې کله خوش کې راشي نو دا ویني چې هلته خو هېڅ څوک هم نشته، خو دغه دوران د دې ذهن ته یو آیډیا راشي او دا یو کاپي راوالي چې پای کې هر څه لیکلي شوي وي. دغلته بل یو چاینیز سټیشن دی چې د هغې په مدد سره دا واپس دنیا ته راتلی شي او دا هغه خپل کیپسول څه طریقې سره هغه چاینیز سټیشن سیټ ته ور روان کړي. دا ویني چې چاینیز سټیشن د دې بالکل قریب دی، نو دا د هغه کیپسول دروازه ماته کړي او بهر راوځي او دې سره اوس یو سلنډر وي چې د هغې په مدد سره دا د هغه سټیشن سیټ ته ځان ور روان کړي او دا اخر کار هغه سټیشن ته ورسیږي او دا د هغه سټیشن اخري کونه ونیوي او دقه دوران هغه ملبه بیا د هغه سټیشن ته راورسیږي، خو دا بیا هم ځان پسې هغه دروازه کولاوه کړي او نه یو کلک یې ځان پسې واپس بنده کړي. دې ته په دې سټیشن کې هېڅ څه هم نه وي معلوم ځکه دا یو چاینیز سټیشن و، خو دا بیا هم څه طریقې سره یو کیپسول ته ځان ورسوي او ورته ځان کلک بند کړي. ټولې بټنې چونکې چاینیزو لیکلو کې وي نو دا په دې باندې بالکل هم نه پوهېږي، خو دا رنډملي څه ګډې وډې بټنې وهل شروع کړي چې د هغې په مدد سره دا سټیشن اوس ځمکې سیټ ته په تیزۍ سره روان شو او دا سټیشن د دنیا څخه دونه په تیزۍ سره روان وي چې د هغې د وجې د کیپسول ټمپریچر ډېر زیات سیوا شي او آخر کار دا کیپسول د دنیا ته ډېر زیات نږدې راشي او دا لینډینګ وکړي او داسې د لاړ شي او د سمندر په منځ کې ور پرېوځي. دا د هغه کیپسول د راووتو کوشش کوي خو د اوبو دباو چونکې ډېر سیوا وي نو دا په کیپسول کې بنده شي او دا کیپسول سیده لاړ شي اوبو کې ډوب شي. دا د هغه کیپسول نه بهر راوځي او د لامبو وهلو کوشش کوي خو بره نشي راتلی، نو دا هغه سوټ ټول وباسي او بیا لامبو وهل شروع کړي چې د هغې په مدد سره دا واپس بره راوخیږي او بیا د لامبو په مدد سره سیټ ته راشي. دې چونکې ډېر زیات عمر په سپیس کې تیر کړی نو دا ودرېدی هم نشي، خو دا بیا هم همت وکړي او په خپلو باندې ودرېږي او دا موی په دې ختم شي.